जी کتونکو زه مشتاق علم راغلی شیرګل علاقې ته الیټ شادي هال ته د څه دپاره راغلی یم وسیم اډورټایزر چې دلته څومره ټیم ورک دی هغوی سره هغوی دپاره افطارۍ اهتمام شوی دی نو دلته کې ورځو تاسو هم وګورئ د دې نه خوندونه مزې والې ډېر ملګري خو به بهر ممالک کې وي داسې پروګرامونه به خوښوي دا پروګرام د هغوی دپاره دی نو ضرور دا پروګرام موږ وګورئ او دوی سره خبرې اترې کوو څومره ټیم راغلی دی هغوی سره راځئ جی کتونکو وسیم اډورټایزر را سره ولاړ دی ماشاءالله ډېره ښکلې افطار پارټي دې کړې ده خو ډېر لیټ شولې زه خو یم چې دا ټوله روژه دې چلولې دا څومره کسان دي دا دې راوستې ده ځکه چې ماشاءالله کمزوره نه مالي حالات نه ښه مضبوط دي خو څه به وایي په دې موقع بیا هم ډېره مننه یار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اباسین صاحب ستاسو د ټیم ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره شکریه بس الحمدلله دا زمونږ روټین دی مونږ هر سال د افطار ډینر یو اهتمام کوو او دې وجه دا ځل چې کوم دی زموږ والي صاحب عمره کې دی د هغه ډېر زیات دغه مو چې نه به کې خو بهرحال د ټیم او د آفس چې کوم ټیم دی کوم ملګري دي کوم شاګردان دي نو ضروري مې ګڼله بیا بعضې داسې ملګري وو چې یاره د هغې انویټیشن هم ضروري وو د ټولو ملګرو ډېره مننه ډېره شکریه موږ له شارټ نوټس باندې ډېر په شارټ ټایم کې ټایم راکړو د ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریه پجګي روډ په چیر کړي فضل آباد نه راغلم او دا زمونږ د فرحان مرګري دي نو فرحان زما یار دوست دی به د هغې د مخه دې سره زمونږ تعارف جوړ شوی دی کله چې کار ما وروړي نو به همدلته دې سره راځو فضل بی دې سره کله چکر له لاړ شو لکه دا مې د دوه درېم ملاقات دی دې سره چې دې سره زه ملاقات کوم نو ته څه وایې چې دا کوم افطار پارټي وشو نو څه خوند مزه یې وکړه ښه برابر هلکان خو ډېر زبردست هلکان دي خو مونږ له هر کال دعوت راکوي وایي چې راشي مونږ ورته خپله هم وایو چې را چکر شي استاد جي څنګه چل دی ماشاءالله افطار پارټي مو وکړه څه به وایي په دې موقع باندې یاره بسم الله الرحمن الرحیم وسیم به چې دا کوم پروګرام کړی و د افطار پارټۍ ډېر ښایسته و او زه خو موږ ټولو له دغسې کله کول پکار دي دې سره د ورورۍ او د بایچارې او معاشره ډیولپ کېږي بلکل که موږ له پکار یو که نه خو کم از کم فضل بی له پکار دی فضل بی له سپیشل پکار دی والله کم از کم هغه ته ډېر مال حال دی که نه جي ښه پوره بس مطلب حل دی بلکل زموږ په علاقه چې کوم دی نن سبا ډېر غټ ډیلرانو چې کوم دی فضل بی شکست ورکولو والا دی نو کم از کم هغه له پکار دی چې یوازې افطار پارټي نه چې داسې ورځې کې روزانه بار کوي بلکل بار کوي تقریبا د 100 نه چې کم کسان انویټ کوي نه صحیح ده بلکل ټیک دا موږ د ملګري یو زما چې کوم دی بالکې جناب انور علي صاحب را سره ناست انور علي صاحب ماشاءالله پروګرام راغلی څه به وایي په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا خو کال په کال دوی دا پروګرام جوړوي د دوی ډېره شکریه ادا کوو ځای په ځای دا ملګري را یو ځای کي او خپل د ټیم کم کسان چې د هغوی غونډه یو ځای کي ګپ شپ هم ولګي او پروګرام چې دی نو پروګرام هم جوړ شي یو په دوه کې نو لکه کله په کار یې دغه شان مننه ثانک یو څه به شوی یاره ماشاءالله دا پروګرام مو چې دې باره کې به څه شوی ماشاءالله خوند یې وکړو ډېر زیات یاران دوستان همزولي مشران کشران هم راغلي او دا دی چې ټول د یو پیول خلک دی پکې خوند څه شي وکړو د خوراک وکړو که دا خلک راغله د خلکو د ګپ نو د ګپ بیا خو به د پروګرام له نه راتلی بیا به هلته مونږ دروښتی نه په هلته څوک بیا راتله په یو ځای باندې راغونډېدل پسې خو دا خو د ګپ د وجې ټول دا جمع شي که نه چې کوم څه پیغام لرې څومره کتونکي ګوري دا څومره چې پښتانه دي نو په اتفاق دې اوسي خوشحاله دې اوسي حلال کاروبار رزق دې وکړي مننه استاد جي څه به وایي دا فضل استاد چې وسیم استاد دا پروګرام ارنج کړی موږ د فضل استاد ډېره شکریه ادا کوو چې موږ په کال پس راوغواړي دي یو ځای ته او د غونډو جوړه کړي او موږ پرې ګپ هم ولګوو او خپله جشن پرې معنا وکړو بس ډېره شکریه ده فضل صاحب دا راته ووایي چې وسیم به وایي چې یاره د روژۍ دا لاس مې ورکړی دا څه کیسه ده یار اصل کې بس دا مینه ده مینه ده که محبت دی محبت هم دی مینه هم ده نو دا زموږ نه هم پکې ولې نفرت دی یار اصل کې ته خو زموږ د کلي سړی که نه تاسو کلیوال نه به نفرت دی نه واوره تاسو شپه ورځ دي دلته او دا اودس دي چې لکه څونه لرې کېږي نو هغومره پته ده که نه دا یو داسې سړی دی که نه چې دا د نیکه نه هم پیسې وباسي ښه ده
ګوره یو پیره ماشاءالله ماله په پیسو راکړی او ماشاءالله مې دا دغه انسان دی وسیم صاحب ګوره ماشاءالله موږ هسې ورکوو چې دا ستا ذهن کې ها دا زموږ د دفتر نه لږ اساسي او دا ظالم خو دلته ماله په 500 روپۍ راکوي نو دا خبره دې په سکرین باندې ځلیږي اصل کې د هغې خو قیمت نشته دی اوس یې مستې ده ګیر شو ها د مېلمنو باره کې یو کمنټ پرېږده څه به دا مېلمانه راغلي دي په دوی خوشحاله یې خفه راغلي دي الحمدلله د پېښور نه پکې مېلمانه راغلي دي نور استادان راغلي دي او د ټولو شکریا ادا کوو ټولو استادانو د ټولو مېلمنو چې په دونه شارټ ټیم کې موږ لراله موږ ټیم راکړو او ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې دونه تاسو رالي د خپل ټیم سره او دا کوریج هم وکړو الله خوشحاله کړه جی کتونکو دا شارټ شانته کې ویډیو هم درته نشر کوله زړه مې غوښتل چې یاره څوک خفه وي په دې رو کې وي نو زه د خپلې کلي علاقې څومره مردان ډسټرک یا 400 سره تعلق ساتي دې سره نږدې دي نو زه کلیوال به پکې راغلي وي دغه هم پکې ویني او کوم چې دا افطار پارټۍ پروګرام شوی دی د وسیم اډورټایزر د طرفه نو دا به موږ ګورو چې یاره دا څوک راغلي او څه حساب کتاب دی نو دغه هم درته مخې ته کېښودل په دعاګانو کې مې یاد ساتئ اوس اجازت راکوئ سره د کیمرامین انور احساس سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته